السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. د شیطان څخه پناه غوښتل. انس راته نو وایي رسول الله مبارک وایي که په ورځ کې چا 10 واره پناه وغوښتله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نو دا هم استعاذه ده. اعوذ پناه غواړم بالله تعالی سره من الشیطان الرجیم، دا شیطان تر ټولو څخه. نو 10 واره که سړی دغه استعاذه د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي، وکر الله به ملکا، الله به دغه انسان ته ملک مقرره کی، يرد عنه شیطان، له ده څخه د شیطان ګوري. نو بعضې خلکو ته وسوسې ډېر ورلېږي، بعضې خلک په ګناهو ډېر مبتلا کېږي. 10 واره د ورځې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیخي لږ ټیم نیسي چې په حساب باندې یوه دقیقه هم سمه پوره نه نیسي. نو په یوه دقیقه کې موږ د شیطان د مقابلې څخه خلاصېږو. د دنیا د ګټلو دپاره، د دنیا د زینت دپاره، د دنیا د شهواتو د خواهشاتو دپاره ساعتونه ساعتونه وختونه موږ په ځان باندې تېروو، خو هغه نه راباندې تکلیفېږي. خو لیکن د شیطان څخه د بچاوېدلو دپاره بیا 2 منټه موږ په ځان باندې نسو تېرولی. نو که څوک غواړي چې د شیطان د مقاعدو د فریبو څخه په امن کې سي، نو هغه دې د ورځې او د شپې 10 واره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. حدیث رقم 2927 صفحه 204 جامع الاحادیث جلال الدین السیوطي رحمة الله جلد نمبر 9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.